منظور پښتين د ښځو تعلیم د پرمختللي افغانستان ضمانت کوي او طالبان دې بندیز لرې کړي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د نجونو پر زده کړو د طالبانو وروستي بندیز په تړاو ویلي د ښځو تعلیم د یو سیال او پرمختللي افغانستان ضمانت کوي. نوموړي زیاته کړې، موږ د افغانستان پر اوسنیو واکمنانو غږ کوو چې د ښځو پر زده کړو بندیز لرې کړي او د ښځو د تعلیم د ودې لپاره په ښه توګه زمینه برابره کړي. بلخوا د ملي جمهوري غورځنګ بل مشر محسن داوړ وایي نړۍ باید د افغان نجونو د زده کړې پر موضوع چوپ پاتې نشي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو د نجونو منع کول په غبرګون کې لیکلي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو منع دي. نوموړي زیاته کړې دا خبره باید په ټوله نړۍ کې د بیړنۍ اندېښنې موضوع وګرځي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کړي خبرونه. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې ښه وخت.